هیواد مو ګړندی د پرمختګ په لور روان. میزان میاشت کې کابل کې له 1 میلیارډ افغانیو د زیاتو عوایدو راټولېدل او د شبکې اصلاح. د کابل برېښنا ریاست له لوري د رمان 1403 لمریز کال تیرې میزان میاشت کې ټوټال 1 میلیارډ افغانیو زیات عواید راټول شوي. 1140 یو فاز 13 فاز میټرونه نوي ویشل شوي او د 1180 عوارضي او 214 انالوګ میټرونو پر ځای نوي ډیجیټل میټرونه نصب او سرغوښ شوي دي. د عمومي شبکې اصلاح په مخه 1109 نوي متره کیبلونه نوي شوي، د 15 کیلو وولټ شبکې اصلاح په مخه 150 متره مزي غځول شوي او د 400 وولټ شبکې په قانون د ګڼو برخو مزي پاک او رغول شوي دي. د ترانسفارمرونو اضافه بارۍ ستونزو حل هڅولو کې د دویم 15 او 11 جکشن شبکو کې ټوټال 6 ترانسفارمرونه پیاوړي شوي دي چې د زرګونو پیریدونکو برېښنا پیاوړې او ډاډمنه شوې ده. پر دې ټولو سربېره عمومي شبکې کې سلګونه زره متفرقه تجهیزات نوي او ترمیم شوي او د یو شمېر برجونو خوندیتوب لپاره د ځانګړو خونو جوړولو لومړنۍ سروې هم بشپړې شوې دي. دغه راز ګڼو پیرودونکو ته په قسطونو د لګښت پیسو ورکړې اسانتیاوې برابرې شوي او پر پوروړو پیرودونکو باندې د لګښت پیسو پر وخت تحویلولو ټینګار شوی. د افغانستان برېښنا شرکت په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې د خپلو ټولو پیرودونکو لپاره د ډاډمنو خدماتو وړاندې کولو لپاره هلې ځلې کوي. ستاسو ګرانو پیرودونکو له لوري د لګښت پیسو پر وخت تحویلول د ناقانونه برېښنا کارونې مخنیوي برخو کې همکاري او د برېښنا تجهیزاتو خوندیتوب ته پاملرنه زموږ خدمات لا نور هم پیاوړي کوي.